دا ډرامه چې کومه جوړیږي د دې نوم دی زړه لیونی دی او دا به تاسو انشاءالله ګورئ د شاهد فلم په چینل باندې او دا ډرامه مس نه کوئ دا ډېره ضروري وګورئ دا ډېره ښه ډرامه ده په شاهد فلم باندې به دا ریلیز کیږي ان قریب انشاءالله. د شاهد پروډکشن نه یو نوې ډرامه را روانه ده چې نوم یې دی زړه لیونی دی. دا وګورئ او خپلو مینهوالو سره دا چینل شیر کړئ. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو دیهان تاسو ګورئ سباون ټي وي. دا وخت موجود یم په پېښور کې چرته چې د پښتو زړه لیونی د هغې ریکارډینګ شروع دی او په دغې ډرامه کې د پښتو چې څومره مطلب هنرمندان دي په دې کې کار شوي کار کوي. دغه ډرامه به تاسو ته د شاهد فلم پروډکشن په یوټیوب چینل ریلیز کیږي. تاسو به وینئ. ډېره مننه. السلام علیکم مینوالو. د شاهد فلم پروډکشن د طرف نه یو نوې ډرامه را روانه ده زړه لیونی دی. ضروري وګورئ او بیا زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. ډېر زر به دا ډرامه راځي زړه لیونی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نایک خان او د شاهد فلم پروډکشن یوه نوې ډرامه را روانه ده چې نوم یې دی زړه لیونی دی. نو سو سټی ټیونډ شاهد فلم پروډکشن. تھینک یو. السلام علیکم. د شاهد فلم پروډکشن نه یو نوې ډرامه را روانه ده چې نوم یې دی زړه لیونی. جی السلام علیکم ګرانو ملګرو. زه امجد نوید یو ځل ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یم د یو نوې ډرامې سره. د ډرامې نوم دی زړه لیونی دی. دا ډرامه زه شاهد فلم پروډکشن لپاره کوم او د دې پروډوسر شاهد نور دی او زموږ ډېر ښه ملګری عباس دی. په دې کې کاسټ چې کوم دی هغه شاهد خان دی، نیک دی، وقار جانی دی، ښکلا ده، نوري ده، خالد یاسمین ده، وسیمه میډم ده او سدرا ده. دا زموږ مین کاسټ دی. په پېښور کې مونږ کار کو لګیا یو. دا یو ګیسټ هاوس دی زموږ وی آی پي ایکسپریکس. نو دې کې موږ دې وخت کې کار کوو او هیله لرم چې انشاءالله دا ډرامه هم ستاسو خوښېږي. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. ډرامې نوم یا ساتئ زړه لیونی دی او شاهد فلم پروډکشن نه. ډېره مننه جي. السلام علیکم ګرانو مینوالو. امید لرم چې ښه به یې. زه نسیم پهلوان ستاسو مخامخ لګیا یم. دې وخت کې د شاهد فلم پروډکشن یو ډېره ښه ډرامه شروع ده چې پروډوسر یې شاهد نور او د شاهد فلم پروډکشن نه به دا کېږي. وی ګوره ډېره زبردست ډرامه ده زړه لیونی. ډېر زبردست کاسټینګ دی پکې چې په دې کې شاهد خان، نیک محمد او داسې وغیره وقار جانی، زه خپله تقریبا داسې طارق جمال ماما. نو کافي کاسټینګ دی پکې. بیا د جینکو په حواله باندې ښه کاسټینګ دی پکې. تقریبا خالده یاسمین، وسیمه او داسې سیدرا ګل، نوري او صبا ګل. تقریبا کافي آرټسټان دي کې. یو ډېره ښه ډرامه ده. امجد نوید صاحب ډېر شوق او ذوق سره کړې ده. زه امید لرم چې تاسو ټول ملګري به ګورئ، یو وارې وګورئ او کمنټس کې ورته ولیږئ ښه او خراب چې تاسو دپاره خلک ډېره ښه ډرامې جوړوي. نوم یې دی زړه لیونی دی. اوکې، د خدای په امان. السلام علیکم ګرانو مینوالو. زه یم زاهد خان او دا نن چې موږ په کوم سیټ باندې ولاړ یو نو دا د شاهد فلم پروډکشن ډرامه ده او دا دلته جوړیږي. د ډرامې نوم دی زړه لیونی دی او دا به زر تر زره د شاهد فلم پروډکشن یوټیوب چینل نه ریلیز کیږي. السلام علیکم مینوالو. د شاهد فلم پروډکشن د طرف نه یو نوې ډرامه را روانه ده. تاسو به په یوټیوب چینل باندې ګورئ. زړه لیونی دی. ضروري وګورئ. جی السلام علیکم ورګن کوتم څنګه ښه یې مینوالو. زه یم قاسم او دې وخت کې د شاهد پروډکشن په سیټ باندې موجود یو د ډرامې چې د نوم دی زړه لیونی. دا به د چینل نه ریلیز کیږي، شاهد پروډکشن چینل له. خامخا یې وګورئ. نوم یې ځان نه هېر نه کوئ، زړه لیونی. والسلام. السلام علیکم ملګرو، څنګه ښه؟ ټیک ټاک. ستاسو په وړاندې زه شاهرخ خان د شاهد خان ډرامې سیټ ته راغلی ما چې دا ډرامې نوم دی زړه لیونی. ډېره زبردسته ډرامه، ډېره ښه ډرامه دي. ډېره زیاته خواري کړې ده خو دا به انشاءالله تاسو ګورئ په یوټیوب باندې. شاهد فلم پروډکشن نه به دا ډرامه ګورئ، خامخا یې وګورئ.